ما خدای خو یې دوه سټیریز ګاډي لاندې راوله د پی اف ټریکټر په هغه وروستی جوړول 400 د کې پی کې نیوز دی په دې باندې به تاسو ته ښکلي ښکلي پیغامونه شیر کېږي هر چا د ژوند نه پرې خبرېږي چې سړي ژوند څنګه تېرېږي نو الحمدلله اسدالله جان به هم ډېر نایس انسان دی او دا ولې لایک کې فالو کې شیر یې کې او دا سبسکرایب دی که څه بې لایک دغه مله دباو کې چې زه خیر نازکې به خفه مې چې دا خو رانه انکاري نو هغې ته به هغه یو شعر ډالې کړم وی رقیبان به ورته ټول کوتره کوتره کم رقیبان به ورته ټول کوتره کوتره کم که نازکې چېرته ووي چې ورځه پې او ښه کار چې دی ښه کار راباندې قراقور کړی دي دا پېژنګلو دا نوم او نشان دا څه چې د خدای نه پس مال چې را کړي دي د قراقور په چینل او زما خو واده ماده خوښ هم نه الحمدلله شکر دا من غټېدم یو زما مخې به ډرامه جوړېږه اسدالله وایي که د دې که د واینس په دنیا رانه خرچې غواړي نو دا ته د مخکې نه چې ګورې مال یې څوک واده ماده نه کوي دا ته مې خوښ یو دا دغه په خدای مې د قسم در باندې په هغه یوه شپه مې هغه درې وړو جینکو ته خویندې ویلې دي مې زما خویندې که کبانو چې لاړ شم که نه ورسره کښېنم چې 2 کیلو وي چې 2 ټنګرې زه ختموم ټول تال ختم اسدالله به وي اچھا خبره چې کشمکش نه 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 مونږ خو 3 وروڼه یو یو ما نه مشر دی او یو رانه کشر دی او 4 خویندې مې دي الحمدلله هغه ما نه ټولې کشر ولې او ګوخر وي راشي د شیخ یو ډیم جوړ کړي ټول شیخان له د بجلي کټ کې راواچولم چې کټ کې راواچولم په بیاستې وتړلم خپې م راله تړلې په خدای قسم خورم چې د مخامخ هډوکي نه ده دی راله په لرګو ول داسې ډډې په ډډې سمه خواري ودرېدله هسې وی ګوره ښه وی د تره زوی مې دی او وی د تره زوی راته نه ګوري نو هغه در باندې غرق دی تباه دی برباد دی داسې وایي نازکې داسې وایي چې ګورې جنکو سره مې نه لګي مایم زه مینه ویشم خو د بل نه مینه خون غواړم چېرته چې مینه نه وي هلته کې مې زړه نه لګي او زه نادان په هغه ځای کې ناسته نه کوم سا مې وځي چې په چا ښه نه لګم یاره ستا دا شکل په ما ښه نه لګي پاشه بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخونکی او مهربانه دی قدرمندو کتونکو زه یم ستاسو ورور ستاسو دوست ستاسو ملګری اسدالله جاني تاسو ګورئ 400 د KPK نیوز قدرمندو څنګه چې تاسو ته معلومه ده ستاسو دپاره ویډیوز راوړم ستاسو د خوښې ویډیوز راوړم نن بیا یو کوشش کوم په څنګ کې را سره ناست یو کرکټر یو فنکار یو اداکار او که تاسو کتلی وي په کرکټرو کې نو اکثر به د په پوزه باندې هغه خلک وي په پوزه باندې مچ نه پرېږدي که نه بله خبره به زه تاسو ته دا وکړم چې کله دی په کرکټر کې راشي نو هغه خلک وایي که نه د پښتنو یو متل دی وایي دا پلانکي خو هر وخت د مرچو په سټه باندې ناست وي نو بلکل چې موږ سره نن ناست هغه بدماش اکټر چې په کور کې په هر ځای کې او په هر چا باندې بدماشي کوي او په هر چا باندې راږدي دوی به خپله پېژنګلي تاسو سره په خپله کوي دوی ته په پروګرام کې هرکلی په خیرالي ستړي مه شي وایو السلام علیکم وعلیکم السلام اسدالله جان بھائی څنګه ورور ښه برابر طبیعت هم ښه خیر دی چې شکر دی د کتونکو سره د 400 KPK په شیشه باندې تاسو خلک ګوري او تاسو ته به خوشحالېږي هم دوی ته خپله پېژنګلي وکړي لنډه غونډه کې پېژنګلي چې نامه مو څه ده او د واینس په دنیا کې په کوم نوم باندې یادېږي خو دوی ته پته ده چې نادان ورته وایي بسم الله الرحمن الرحیم اسدالله جان بھائی پیله زه ستاسو ډېر زیات مشکور یم چې تاسو د لنډ تنګ ټیم موږ دپاره ویست او زموږ دې ځای ته رالی موږ هم د خپل چینل جوګه وګڼلو چې تاسو موږ په چینل راولې او الان کې زه به ده ویم زما پېژنګلو زما صحیح نوم محمد فرحان دی د واینس په دنیا باندې پېژندلی کېږم په نادان نوم باندې یم د تالاشا شیرپو او لسم کې سبق ویم نور به داسې دغه نشته او دغه واینز مې دی دا مې بس شوق و خوښ مې و نو بس د ملګرو سره لګ یم لکه تاسو وایي لسم کې سبق ویم که نو لا ماشوم الحمدلله زما خیال دی خو لکه کراکور چې درنه نازکې باندې کله رشته ورولېږله که نه نو هلته خو ډېر زیات ګرم ګرم لګي نو هسته کې هغې کرکټر موږ له داسې راکړي چې او زما خو واده ماده خوښ هم نه الحمدلله شکر دغه که کور کې م راته وي د ورور سره اوس یو ځای جینۍ کوم دغه کوم نه مې بس ما خپل سور ته پرېږدی دغه رول له مې وکړه خدای دغه کامیاب کړي کله چې زه بس خپل لیول ته ورسېدم او په خپلو خپو درېدم نو بیا بیا رالو کې چې ځان کې څه وینم ښه فرحان تپوسونه ما سره وي که نه زه چې څوک میلمه کم ځان سره نو هغوی نه زه پوښتنې کوم ستاسو نه به ړومبی پوښتنه دا کوم ړومبی پوښتنه خو دا د تاسو څنګه ووایي که نه چې زه لسم کې سبق ویم یعنې اوس لسم کې لګیا یم سبق ویم دې دنیا ته څنګه رالی څومره عمر و ستاسو
چې د واینس دنیا یا اکټینګ ستاسو شوق و اکثر خلکو نه زه تپوس کوم هغوی ووایي زمونږ د ماشوموالي نه شوق و نو ستاسو ته خو لا ماشوم هم یې خو ماشومانو له مو شوق و که نه اسدالله جان به اصل کې مونږ یو 14 سال یې تنګي کې تیر کړي د ورکوټوالي نه ما سره به یو ساده دونه غونته موبایل و بس ممري کارډ مې ځان له بس 10 روپۍ جمع کړه ممري کارډ مې ځان له 2 GB وایي خدای مې د ایمان نه غلطۍ که نه همې واخیستو ما به د ورځې 18 دا ډرامې راچولې د شپې پورې به ما هغه کتې چې هغه به مې کتې نو ورکوټ مې ویل بیا لن کې زه دې خوا رالم شیرپو ته راشفټ شو د کرې کورونه به دلته بیا ځان له کور وکړه دلته راشفټ شو چاته وي د عزیر شیرپو صاحب الله د ولی عمر ورکړي دا دلته د شیرپو کې چاته وي دا دې ځای دی که نه دا به ما لیده ما یې لکه دلته خو ډرامو والا دی دا د هغه دی چې وبه مې د اخر کې بس چې ته خبر شوم دا ګوهر صاحب دی به مالته راتللو دا ټول که نه د ریکارډینګونو لپاره بس ومې د جاوید دغلته ډرامه جوړېږي اولو من غټېدم ما یو زما مخې به ډرامه جوړېږه چې ډرامه جوړېده بس ورغلم ولاړم او سم شوق مې وایي چې زه به دا څنګه وینم دا ډرامه دغه عزیر مې مالته ولیده ګوهر صاحب مالته ولید نورو سره داسې د فنکاران وغیره که نه دا مو سره راتلل به دوی ته ودرېدم او سم خوشحالم تلم ته نه دوی د ورځې ریکارډینګ هم وکړو نو بس بیا یو کرکټر ضرورت شو به کې هغې څوک ونه چې دا به څوک وي که د هغې به وکړي نو بس عزیر خدای دې خوشحاله ساتي زه دې پن ته ریست یم هغې ما لکه هغه استاد درجه چې نو زه به هغه عزیر له ورکړم چې عزیر زه ریست یم دې پن ته او ښه کار چې دی ښه کار راباندې قراقور کړی دي دا پیژنګلو دا نوم او نشان دا څه چې د خدای نه پس مال چې راکړي دي د قراقور په چینل قراقور بس لکه ښه کار راباندې قراقور کړي نو هغه کرکټر به دا شو چې عزیر به ما وکړو نو چې ما کرکټر وکړو نو هغه عزیر د زړه کې بس زما دپاره یو ځای جوړ شو هغه چې الله خو لکه ډېر ښه طریقې سره وکړو نو بیا د دوی مشري زوی نو هغه چې بیا ریکارډ ما ته زه به تا پسې هلک دا لېږم نو بیا به راپسې هلک راولېږم ریکارډ لکه عمر مې هغه ساعت کې زما څونه خیال دی 12-13 سال به بس ما بس دغه کرکټر ډېر ښه وکړ بیا به عزیر سره سټرګل مې کو به دې ځای ته مې ځان وویسته چې عزیر سره شوم بیا بل چا سره کار کوه بل چا سره بس محنت جاري و نو بس اوسه پورې به دغه جاري دی دا هسټري وه زما ډېره زیاته مننه فرحان بی او عرف نادان بی تاسو ډېره ښکلې خبرې وکړې او څنګه چې تاسو خبره وکړه چې کله عزیر شیرپو صاحب زه کرکټر کې واغشتم هغه وخت کې ما تاسو کتلی وی څه د انډو یو خاکه وه هغه انډې پکې تاسو ماتې کړې وي یا څه چل شوي هغه ماته یاد شي که نه بیا ما دا سوچ کوم چې ما وی چې دا فرحان به د عزیر صاحب خپل زوی وي خو بیا مې چې معلومات وکړو هغه وی چې نه دا خو دغه شان د کرکټر دی اوس راته ده ووایه که نه په سکرین باندې تاسو خلک ګوري خلک تاسو نه مزه اخلي ستاسو د کرکټر نه مزه اخلي زه به تاسو ته دا وایم چې کله تاسو دا خاکي کوئ د ژوند بلهاشي ضروریات دي د نن سبا خو ګراني هم سمه ډېره زیاته ده نه آیا ستاسو ضروریات په دې دنیا کې پوره کېږي که نه پوره کېږي یاره اسدالله به که صحیح خبره تو کوم که نه نو دې وخت کې خو زموږ څه ضروریات چې دی هغه نه پوره کېږي پې بس دونه لګیو چې هغه خپل شوق دی هغه پوره کوو هغه خپل محنت چې کوم دی که نه هغه طریقې سره کوو چې بس مونږ وایو څوک خفه نه شي دغه نه شي ګین دا ضروریاتو پوره کېدو والا څیز نه دی پوره کېږي هغه چې کم د چینل اونر یي کم چینل یي که نه نو بس هغوی خپل محنت دونه کړي چې به ځان دې ځای ته را رسولي مونږ هم ورسره محنت کوو هغوی هم کوي نو بس چا چې چینل یي هغوی خو ښه ضروریات پوره کېږي الحمدلله هغوی ته له 10 روپۍ انکم ښه راځي او مونږ خو به داسې یو چې مونږ کرکټر وکړو نو مونږ له به د هغې هغه کم چې انکم وي که نه د جیب خرچه میلو شي به جیب خرچه میلو شي او دغه لوبه الرډي تاسو لا واده هم نه دی کړی الرډي چې کله تاسو واده وکړئ نو بیا خو باندې بچي هم خرچه غواړي د وړو مور یادوم اسدالله وایي که د دې که د واینس په دنیا رانه خرچې غواړي نو ته د مخکې نه چې ګورې مالی څوک واده نه کوي او ښه دا راته وایي چېرته مینه مو کړې ده که نه یاره هغه ټول شان دا تپوس کي بس همدغه وي مور او پلار سره نه مور او پلار سره خو کېږي حضور صلی الله علیه وسلم سره هم کېږي الله پاک سره هم کېږي که نه شکه نو داسې نه جي نه دغه مینو والا دا خو زه نه منم وایي داسې ونه نشته په دنیا کې چې هغه به باد نه وي وهلی لکه تاسو به راسره بوسو کې اوبه نه بوځئ سمه خبره به کوو وایي جو بھی کہنا ہے سچ کہنا ہے سچ کے سوا کچھ نہیں کہنا بختور درته نه یادوم چې هغه بختور څوک دی یاره اسدالله وی والله دی دروغجن شم داسې د یاران دوستان ملګرو سره ګرځم دغې سره مې دا مینه داسې که نه چې بس د ګپ شپ ورسره لګوم نور داسې خو خدای یقین وکړي چې د مینه زه جینۍ یادوم نه دغه خو زه به ته یقینا یم چې دغه سر مې نه لګي یار ما ته په دې دغه باندې رښتیا خبر ته کوم اسدالله وی چې نادان دی دغه نه دی خوا یو 3-4 جینکو راته په وټساپ باندې میسجونه وکړل که نه
نو وی دا ته مې خوښ یو دا دغه په خدای مې د قسم در باندې وجه په هغه یوه شپه مې هغه 3 ونه جینکو ته خویندې ویلې دي مې زما خویندې یې دا یوې بلا کړم نه نه ما خو ته مې دړه نه خوښ نو مې چې خوښ ته مې داسې کې اوس راسره واده کې سره کې نه بالکل خوښ مې نو بس او ته کرکټر پالو کوو ته ما ګوره بس دغه باندې ما دغه خوښوالی دی منم خو دا نه بس مې زما خویندې دین په دنیا خویندې په خاندان شي هغه نور خو لاکل ناکل مې جو کې مې خیر چې کله وزګار یم ریپلی به در کوم مې زما خویندې خیال بم ساتم قدرمندو که څوک زمونږ خویندې داسې وي چې هغوی وایي چې نادان واده نه دی کړی او څنګه چې نادان به یې خبره وکړه نو دا چې څومره جنکې دي څومره زمونږ مشران دي کشران ټولې د نادان خویندې دي دین په دنیا باندې خویندې دي هغه خلک وایي که نه وایي خور مې ورته ویلي دي غوث راته ده ووایه که نه اکثر زه ملګرو نه پوښتنه کوم او دا یو روټین کې دا خبره روانه وي چې خوراکونو کې مو څه څیز خوښ دی زما په خوراکونو کې جی داسې دا عام غوښه ګو دغه شي نه یادې که نه دا سبزي مبزي او تاسو څه یاده یاره سبزی کې مې دا ټینډۍ او دا څه ورته تورې دغه څیزونه شو او دا عام غوښه خو به سالن کې چې هر څه که پکې هم نه دا سبزي خو یاره غوښه د چا دغه شي او داسې دا قیمه مې دغه مې خوښوي نور څه داسې دا کبان دې نه وي خو نه نه کبان د ملګري ډېرې که نه وي پروګرام له څه پروګرام به کوې جي یاره کبانه به لاړ شو په رب یقین وکړه کبانه چې لاړ شم که نه ورسره کښېنم چې 2 کیلو وي چې 2 ټنګرې زه ختموم ټول تال ختمي زه هغې نه لشم نشم لر کولی یقینا کباب مې بیا خوښي ځای کباب مې خوښي او جی کباب له ډېر زور ازو کباب هم خوښي پوښتنه درنه کومه که نه قدرمندو د دې پوښتنې دا قدرمند چې کوم مونږ ګوري که نه د دې پوښتنې ډېر زیات په تمه وي یو سیلاب راغلی دی کښتۍ ده او هغې کې کښتۍ کې یو ته یې یو در سره نازکه بیبي ده یو در سره قراقور دی یو در سره بیبی ده نو اوس 2 کسان به بچ کېږي یو کس په ځان سره بل بچ که نو یو کس به بچ کې دا به نه وي که نه چې لکه اوس ته بیخي هغه بدرنګ جواب راکړي یو کس په ځان سره بل بچ کې کني بیا د کښتۍ ډوبېږي بیا ټول غرق کېږي نو کوم یو به بچ کې یاره اسدالله به وي اچھا خبره چې کشمکش نه 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 کشمکش کې ما اچولم که نه نو که یو روچتوم بل خفه کېږي که بل روچتوم بل خفه کېږي که نه نو داسې به وکړم دغه زما ټیم ورک دی چې دا به نه یو دا یو 2 غورځېږي که نه یو به روچتې بالکل یو نو چې دغه 2 غورځېږي نو دا موږ دواړه دې مو سره وایي 4 به تباه شو هغه چینل به چا خرڅ کړو چې تاسو نه نو چینل به په چا خرڅ کړي نو چې هغوی پکې نه زه پکې یوازې بیا څه کوم ډېره زیاته مننه قدرمندو فرحان اور نادان سره د غب شپ او د خندا ډکه خبرې روانې دي ستاسو زړه به هم غواړي چې د سره سمې ډېرې زیاتې خبرې وکړو ستاسو په زړه کې به هم ډېرې زیاتې خبرې وي چې فرحان سره نادان سره هغه خبرې وشي فرحان رونه څومره یې جی اسدالله بهی مونږ خو 3 رونه یو یو ما نه مشر دی او یو رانه کشر دی او 4 خویندې مې دي الحمدلله هغه ما نه ټولې کشران دي او جی پلار بیبي ژوندي دي بیبي او دا الحمدلله خدای راته تل ژوندي لري واحد ما ته نه ټول مسلمانانو ته ټول ته خدای مور او پلار ژوندي لري دغه یو پلار درله مرسته کوي که نه په دې اړخ کې که نه تا ته وایي چې هلکه سرکوزي یا دا ته څه کې دا څه چل دی جوړ کړی دی یاره جي دا کښاني اوس خو په هغه ورسره واورئ بس کتونکو تاسو مو ته دا داسې ما چې کله د ایکټینګ سټارټ کړه که نه نو ما به پیله همدغه د میل کرکټر کوه که نه بس بیا داسې و چې دوی راته وي او که ته ایکټینګ سره شو ما ډېر زیات شوق مې دی ورسره او ما یې بس ایکټینګ سره بې نهایته شوق دی مرم مپسې به دوی چې ته به هر رنګ کرکټر زده کړې او داسې ده چې الله خلي ولې او ګوهر وي راشي د شیخ یو ډیم جوړ کړي ټول شیخان له بجلي ورکو ما په شرمونه دو شرمولم ګوهر بیا داسې و چې د خپل خاندان هم را سره پې لکه تو مې راتله که نه نو ما یې کرکټر دغه خو بس څه کې او بس اخرته مې یو کرکټر وکړو چې کور کې ته خبر شو پلار مې چېرته یې بیا ما یې بوزه خو بس د بازار کې هم در روان یم هلته کور ته راشي مېلمانه دي بس لاړم ما یې کور بس کوم یو کرکټر و د ساده ګل دغه والا نه دی ورګه نه دغه مې لا نه وکړ زما یو کرکټر و د جینۍ مې وکړو اوس خدای خبر ما خو پکې کم از کم 12 13 14 خاکي به مې دغسې جوړې کړي که نه یو پیمل کرکټر و چې څنګه یې وکته بس دغه وه چې وي کور ته راشه او د ور شاته راته دا لوچي چوکۍ ښودې وه بس مشرور مې و مورکۍ مې و والد صاحب مې و څنګه کور ته وردن نه شوم بس خویندې ما مېلمانه کوم دي نشته هو یا بوده ته اواز کې چې ورغلم بس کټ کې راواچولم چې کټ کې راواچولم په بیا ستې وتړلم خپې مې راتړلې په خدای قسم خورم چې د مخامخ هډوکي نه ده ډېر په لرګو ول
داسې ډډې په ډډې سمه خواري را سره وکړه لکه سړی چې وږي ټکوي الله نو خلي ولي چې هغه وال راته رایه چې داسې وال نه منم هغې نه بعد بس په ما باندې خاکې بند دی هر څه بند یو نیم کال ما بس بیا د سکرین نه پناه شوم هغه وال چې مې وخوړ بیا مې بس پلار ته سوال مې نه ته مې ووایم دا سره واده کومه چې فیمیل کرکټر به سره کومه د هغې نه بعد چې سټرګل شروع شو قراخور له رالمه فیمیل کرکټر ختم بس قراخور سره دغه د نادان سټرګل را روان دی بس په نادان تر اوسه پورې دی د فیمیل کرکټر باندې مې سم وال خوړلي والله ډېره زیاته مننه قدرمندو تاسو به م وایه دې کې به ډېر زیات ملګري داسې وي چې هغوی به هم دا خواهش لري چې زه هم دغه شانتې کرکټر وکړم زه دغه شانتې د فیمیل کرکټر وکړم زه دغه شانتې یو خیرو راشم نو په دې کې ګوره ډېرې زیاتې سختۍ هم خلکو ته میلاوېږي ځکه چې څنګه نادان خبره وکړه چې زه سم په ډډې په ډډې داجي او بیبي او ټول او سر د سر په ټولو وه نو هغوی بس خوډه به د هغې نه بعد دوی رالل دې کرکټر ته د نادان اخره کې ډه مې نه غواړي چې تاسو سره خبرې بند کړم وایم چې بس تاسو سره ناست یم تاسو نه کوېسچن کوم او تاسو جواب راکوئ کرکټر به راته هم پلی کوئ که تاسو کوم یو کرکټر زړه پورې وي تاسو دې وخت کې موږ ته پلی کولی شئ هغه به راته هم کوئ بله خبره به تاسو ته دا کومه چې اخره کې زه د چې څوک ما میلمه کړي وي هغه نه پوښتنه کومه چې ډېر بلحاشي خلک تاسو ګوري ښکلی غوندې کې پیغام وي زړه پورې خبره وي دوی سره شریکه یاره جی اوس چې پیله کرکټر را مخکې کومه که نه دا ړومبي پیغام وکړې کرکټر له به بیا اخري کې راځم ښه جي ښه پیغام دا جي چې د دنیا ډېره خوږه ده ژوند ډېر خوږ دی که نه دا ځای کې مه ضایع کوئ چې ساروي تاسو هم ستومان یې مشران هم پې ستومان یې که نه نو د ژوند نه څه پیدا والې بل ته هم څه پیدا ورسوې که نه مینه محبت خور کې ځکه چې دنیا بیخي پیکه شوې ده یاره هغه مینه محبت چا کې نشته اوسه خو چې کوم خواځي تو مې ټیم چا سره نشته والله که به چا سلام واچ هغې جواب نه درکوي نو بس دغه مې پیغام دی چې مینه خلوص د زندګي لږ په ښه طریقې سره تېروي که نه دا د چا خبره ده چم ګاونډ کې دا تو مې دغه مې نه لګي تاویلې ماویلې غیبت دا نن سبا دا نشې ډېرې عام شوي دي زم چې دې نه سړی ځان وساتي که نه چې کوم ځای کې تاسو خبرې نوې کول ته دا مې پیغام هغوی ته دی که نه چې کوم ځای کې دا نشې مشې دا سرګټه لوګي مینې هغه ځای نه پاسې بس دا بس تاسو لپاره یو پیداناک خبرې ډېر زبردست ډېر ښکلی پیغام و فرحانه څنګه چې ما تاسو ته ووایي که نه کرکټر به راته پلی کوئ چې کتونکي هم خوشحاله شي بلکې شعر و شاعري دله درځي او شعر دوه به درنه هم اورو یاره شعر و شاعري هغه ستاسو هغه چا مینه د هغه کړي نو هغوی له به شعر نه ورځي څوک ستی پتی وي دغې نه زه خدای بس شکر ساتلی یم که نه وایي بیخي لکه د وینې په رګونو کې اوسېږي او دا بعضې خلک خو په زړونو کې اوسېږي واه واه جي اسدالله وایي بس تاسې وایي زه به ته پې هغه چا خبره هغه راګې شیخنایي دردوړم هغه زه خیر نازکې به خفه مې چې دا خو رانه انکاري نو هغې ته به هغه یو شعر ډالې کړم وي رقیبان به ورته ټول کوتره کم رقیبان به ورته ټول کوتره کم که نازکې چېرته ووي چې ورځه پې نازکې ودرېدله هسې وی ګوره ښه وی د تره زوی مې دی او وی د تره زوی راته نه ګوري نو هغه در باندې غرق دی تباه دی برباد دی داسې وایي نازکې داسې وایي چې ګورئ جنکو سره مې نه لګي صحیح ده که ښه اوس کرکټر هغه جي دوی خو هغه یو مې پکې دغه هم کړی و هغه دا چې وي تره تپوس له راغلی ما سره درخه مې وي هغه هم دا بل هغه کې مې ورته هغه یو شعر ډالې کړی و دا ماته ما ویم خپله ټیمپو کې راشم که د هغه وي ما یم زه مینه ویشم خو د بل نه مینه خون غواړم چېرته چې مینه نه وي هلته کې مې زړه نه لګي او زه نادان په هغه ځای کې ناسته نه کومه سا مې وځي چې په چا ښه نه لګم یا را باندې ښه نه لګي ستا دا شکل په ما ښه نه لګي پاشه او کله ورته ځمکه در باندې ډکه شوه کله ورته څه خیرې ما یې خدای خو یې دوه سټیري ګاډي لاندې راوله د پي اف ټیکټر په هغه وروستی جوړه ولګي تا خو زه تباه برباد کړم خدای قرآن ته وګوره نه مې خوښه وزه څه څه لږېدله زه خو مې دا تره دې ځان سره بوځه تره دې مې مړ دی پاشه شابه ما تره دې مړ دی ځه ما پاسه تره دې مړه ځه ډېر زبردست آوټسټینډینګ قدرمندو کله چې داسې یو کرکټر ما سره ناست وي که نه او هغه سره کوم په څنګ کې چې د هغوی کوم کردارونه وي او هغه ورسره موجود وي نو هغه بیا ډېره زیاته مزه کوي نو کله هم داسې ونه شو چې زه یو دوه کرکټر یو ځای ځان سره کښېنوم نازکې ته مې ووي نو هغه به الرډي ستاسو د جمعې پر ورځ د ریکارډینګ ورځ وي او هغه هلته کې په دغه کې وي شب قدر کې وي او تاسو دلته کې په شیرپو کې نو بس داسې سچویشن به انشاءالله را جوړو ها قدرمندو زړه مې وایي سمې ډېرې زیاتې خبرې وکړم خو داسې کار دی که نه زه اکثر تاسو ته دا وایم چې کله ویډیو لږه غوندې کې اوږده شي نو بیا تاسو ویډیو سکیپ کوئ د هغې نه بیا تېرېږئ نو تاسو ټولو ته وایم چې ویډیو تر اخره پورې وګورئ
او کله چې ویډیو ګورئ که نه نو چرسده کې پی کې نیوز چې کوم دی دا سبسکرایب کې بیل آیکن ورسره دباو کې او ځکه به ورسره بیل آیکن دباوئ چې زموږ د نوي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته راځي په آخره کې کتونکو ته ووایئ چې دا چینل سبسکرایب کړي که سبسکرایب نه کړي جی دا 410 KPK نیوز دی په دې باندې به تاسو ته ښکلي ښکلي پیغامونه شیر کیږي هر چا د ژوند نه پرې خبرېږي چې سړي ژوند څنګه تېرېږي نو الحمدلله اسدالله جان به هم ډېر نایس انسان دی چاته انټرویو د چا نه غواړي نو ښه د زړه د خلوص او د مینې محبت انټرویو ولې ورکوئ ځکه چې په دې بس تاسو چا خبره چې دنیا ته ښکار یم سړی او داسې دغه چې خوشحاله به تاسو مې او دوی به هم خوشحالي که نه نو چا دوه ورځې ژوند دی چې سړی په مینه محبت تېري که نه د انکار منکار پکې څه وجه نه نو ښه خبره ده او دا ولې لایک کې فالو کې شیر کې او دا سبسکرایب دی که څه بیل آیکن دغه مله دباو کې چې ګونګروک ټنګاوئ عنوان وټلې خو نه ده که نه هغه ټنګ ټنګ چې کوي دا به هسې ټنګ ټنګې کوي نو په دې باندې تاسو ته نوې نوې ویډیوګانې بغیر څه د دغه خبره چې تاسو پته هم نه 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 خو بس ګوته داسې ټک ولې ورکې بس بیا به تاسو په خپلې ویډیوګانې را رواني ډېره زیاته مننه قدرمندو هر ځای کې چې خاداباد بریالي اوسئ ما یعنې اسدالله جاني زما د ښکلې ښایسته رور پرخان اور پنادان زما کیمرامین وحید حیران په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ امید د خپل ښکلې او ښایسته رب نه لرئ چې زموږ په دعاګانو کې به تل تاسو موجود یوې پرېږدم مو په دې دعا سره چې په ډېر بخونکي رب ذوالجلال مسپارم او السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته